ولې ځینې خلک مطالعې ته دوام ورکوي خو نور خلک بیا ژر مایوسه کیږي او پرېږدي؟ څه شی ستاسې د مطالعې د تداوم مخه نیولې ده؟ آیا د 10 دقیقو مطالعه کولی شي ستاسې ژوند در بدل کړي؟ د مطالعې عادتول یوازې دا نه دي چې د دې کتاب پرانیزئ او یو څه دې ولولئ، بلکې دا د فکر د جوړېدو، د شخصیت د پخېدو او د ذهن د ازادېدو یوه پروسه ده. ډېری خلک غواړي مطالعه وکړي، خو ستونزه دا ده چې دا کار په دوامداره ډول نشي کولی. علمي څېړنې ښیي چې هر عادت د 3 مهمو عناصرو پر بنسټ جوړیږي: اشاره، عمل او انعام. اشاره هغه څه دي چې تا مطالعې ته هڅوي، لکه یو ټاکلی وخت یا ځانګړی ځای. عمل خپله مطالعه ده، او انعام هغه مثبت احساس دی چې ته یې له مطالعې وروسته تجربه کوې. کله چې دا 3 واړه عناصر تکرار سي، نو ذهن یې ورو ورو په عادت بدلوي. له همدې امله که څوک غواړي مطالعه عادت کړي، باید یوازې پر ارادې تکیه ونه کړي، بلکې یو منظم سیستم جوړ کړي. یو له هغو لویو ستونزو څخه چې خلک ورسره مخ دي، دا ده چې دوی له پیل څخه ډېرې لوړې هیلې لري. دوی غواړي په لنډ وخت کې ډېر کتابونه ولولي، خو کله چې دا کار ونسي کولی، نو مایوسه سي او مطالعه پرېږدي. بله ستونزه د چاپېریال ده. که چاپېریال له رشه ډک وي، لکه موبایل، شور او ټولنیزې رسنۍ، نو ذهن دلته تمرکز نسي ساتلی. همدارنګه که انسان له مطالعې وروسته کوم مثبت احساس یا انعام تجربه نه کړي، نو ذهن یې دا کار د خوښۍ وړ نه ګڼي. د مطالعې د عادت د جوړولو لپاره تر ټولو مهمه لار دا ده چې له کوچنیو ګامونو پیل سي. که ته هره ورځ یوازې 10 یا 15 دقیقې مطالعه وکړې، نو دا کار به پر ذهن فشار وارد نه کړي او په تدریج سره به یو ثابت عادت جوړ کړي. له دې سره سره یو ثابت وخت ټاکل هم ډېر مهم دي، لکه د خوب څخه مخکې یا سهار وختي، ځکه چې دا کار ذهن ته یو منظم سیګنال ورکوي. همدارنګه یو ځانګړی ځای د مطالعې لپاره ټاکل هم مرسته درسره کوي. داسې ځای چې کله ته هلته کښېنې، ذهن دې په اتومات ډول مطالعې ته چمتو سي. د تمرکز لپاره دا هم ضروري ده چې موبایل کنټرول سي. که ته غواړې ژوره مطالعه وکړې، نو باید موبایل لیرې کښېږدې یا لږ تر لږه یې سایلنټ کړې، ځکه چې تمرکز د مطالعې بنسټ دی. د دې سره د پیل لپاره باید ساده او د علاقې وړ کتابونه انتخاب کړې، ځکه سخت او پیچلي کتابونه انسان ژر ستړی کوي او د عادت جوړېدو مخه یې نیسي. یو بل مهم ټکی دا دی چې انسان باید ځان ته کوچني انعامونه ورکړي. مثلا د مطالعې وروسته یو پیاله چای یا لنډ استراحت کولی سي ذهن ته مثبت پیغام ورکړي او دا کار د خوښۍ وړ وګرځوي. همدارنګه که ته خپل پرمختګ ثبت کړې، لکه دا چې هره ورځ څومره مطالعه کوې او څه دې زده کړي دي، نو دا کار به ستا انګېزه نوره هم زیاته کړي. مطالعه یوازې د معلوماتو اخیستل نه دي، بلکې دا د ذهن پراخوالی رامنځته کوي، د تمرکز وړتیا لوړوي، د خبرو مهارت ښه کوي او د انسان شخصیت ته ژور بدلون ورکوي. هغه څوک چې مطالعه کوي، د فکر له محدودیتونو راوځي او نړۍ ته په پراخ نظر ګوري. په پای کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې عادتونه د شوق پر بنسټ نه، بلکې د نظم او سیستم پر بنسټ جوړیږي. شوق ممکن لنډمهاله وي، خو که ته یو منظم سیستم ولرې، نو مطالعه به ستا د ژوند یو دوامداره برخه سي. نو مطالعه مه په احساساتو شروع کوه، بلکې په نظم یې پیل کړه، ځکه احساسات بدلیږي خو عادت تلپاتې وي.